دا کیسه د یو داسې ماشومې ده چې هغه په سپوږمۍ کې خپل مور پلار سره ژوند کوي. په هغه سپوږمۍ کې یوه کالوني وي او په دغه کالوني کې د دې مور پلار او دا پکې ژوند کوي. او یو ورځ دا په هغه سپوږمۍ کې یوازې پاتې شي او دا څه کیسه ده نو ما سره دغه فلم مخکې وګورئ. او فلم شروع کېدلو نه پهله ضرور زما چینل سبسکرایب کړئ او دغه فلم هم لایک کړئ. دغه ماشومې نوم ریمي وي او د دې مور پلار یې سره اوسیږي. دوی په سپوږمۍ کې په یو قانوني شټر کې اوسیږي. خو که تاسو هلته کې څلور طرفه وګورئ نو دلته کې نه انسان وي نه حیوان او دغه علاقه ټوله شړه وي او د دې سره خو څه ګاونډیان هم اوسیږي او لاندې دنیا سره د دې سره رابطه هم نه وي او دوی هلته کې یو فارم هم جوړ کړی وي چېرته کې چې څه ځناوران دوی ساتلی وي او یو ورکوټې د بوټو فارم هم ورسره وي چېرته کې چې دوی څه سبزیانې کرلي وي او په دې باندې خپل ژوند تېروي. ریمي اکثر په غرونو باندې ولاړ وي او دا لرې لرې ګوري چې زموږ د کور نه به مخکې څنګه ځای وي او که موږ هلته کې لاړ شو نو هلته کې خو به انسانان هم وي ځکه خو به دې اکثر یو دوربین راغستی وي او لرې لرې به یې کتلو او یو امید کوي چې یو ورځ به دا هلته کې لاړه شي خو د دې مور هر ټایم دې ته غوسه کېږي او ورته وایي چې ته په دغه دوربین کې لرې مه ګوره. خو دغه فیملی یو امید سره وي چې په دغه سپوږمۍ باندې به یو ورځ د ځمکې نه خلک راوخیږي او دلته کې به زندګي تېروي. خو یو ورځ د ریمي پلار د بهر نه راځي او هغه ډېر زیاته پریشانه وي. ریمي هلته کې پټه ولاړه وي او د مور پلار خبرې غور سره اوري. د ریمي پلار ته شک وي چې دلته کې څه خلک راغلي دي او په دوی باندې نظر ساتي او غواړي چې دوی کور ته راننوځي او دغه ټولې خبرې ریمي هم واوري. خو د شپې د دې پلار راځي او ریمي ته وایي چې بچا یارېږه ما داسې څه خبره نشته او که څه هم داسې وشو نو زه خو تا سره اخر یم. خو ریمي اوس هم ډېره زیاته یېرېدلې وي. یو ورځ کله چې ریمي راجګه شي دلته کې په شیشې باندې ګوري چې په وینو ته چا لیکلي چې لیف یعنې دغه ځای پرېږدي. د ریمي مور پلار ډېر زیات غوسه شي او هغه یو غټ ټوپک راواخلي او د دې پلار اخوا او دېخوا منډې وهي او غواړي چې معلوم کړي چې آخر دغه څوک دی چې دوی تنګوي. د ریمي مور دلته کې بوځي او یو ځای کې پټه کړي. خو لږ ساعت پس د دې مور پلار ته پته ولګي چې دلته کې 3 کسان دي چې راغلي دي. خو دوی د حرکتونو نه داسې ظاهروي چې موږ 6 کسان یو چې دغه ټول خلک ویریږي. دوی ورته هلته کې خپل ځان نه ښیي. بیا د ریمي پلار په تیزه تیزه چغې وهي چې هر څوک یې تاسو بار راوځئ او ماته ځان وښایئ. دغه وړه جنۍ چې یو ګوټ کې ولاړه وي او خپل پلار چې په دغه حالات کې ګوري نو هغه ډېره زیاته یېرېږي. هغې خپل پلار په دغه شانتې غوسه کې کله هم نه و کتلی. د دې مور پلار ټول اوس منډې وهي او اخر معلوموي چې دا څوک دی چې موږ تنګوي. خو ریمي ډېره زیاته خفه وي چې د هغې جانوران بهر ته صحیح دي او که نه. او یو ورځ د خپل مور پلار ته حالونه وي او پټه غونډه کې بهر ته وځي. خو کله چې هغه ځناورو ته راشي چې دا کله وګوري چې دوی ټیک دي نو دا ډېر زیاته خوشحاله شي. خو د ریمي مور ته چې کله پته ولګي چې هغه په کور کې نشته بیا هغه د کور نه بهر ته روځي او ریمي پسې بهر راځي. ریمي چې کله خپل کور ته واپس رامنډه وهي هغه کسان هم بې راشي کوم چې د کور سره پټ ناست وو. هغې غوښتو چې دا ریمي ونیسي خو په صحیح وخت باندې د ریمي پلار یو سړی ولي او مړی کړي او د ریمي مور راځي او دویم کس رانیسي او هغه به چاقوانو باندې وخي او هغه ریمي ونیسي او کور دننه یې راولي. بهر ته موجوده دی پلار هغه اخري کس هم ولي او مړی کړي. خو دغه ډز تللی وي او هغه کس په خپه باندې لګېدلی وي او زخمي شي. د دې پلار ځي او غرونو کې نورو کسانو پسې ګرځېږي او د دې مور راځي او هغه مړو خلکو نه تومانچې راخلي. ریمي هلته کې ګوري چې په دغه کسانو کې یوه ښځه هم وي. د ریمي مور خپل ځان یې په کور کې بند کړی وي او د خپل خاوند انتظار کې ناسته وي او اوس ټوله شپه تېره شوې وي او د ریمي پلار اوسه پورې کور ته نه وي راغلی. په کوم باندې چې د ریمي مور ډېره زیاته پریشانه شي او دا بیا یو غټه چاړه په لاس کې راواخلي او بیا فیصله کوي چې خپل خاوند پسې به بهر ته ځم. خو بیا اچناکه د دوی په دروازې باندې یو سړی راننوځي. د دې مطلب دا وایي چې د ریمي پلار اوس مړ شوی دی او دغه کس د ریمي پلار یې مړ کړی وي. دغه کس هغه و کله چې پرون د ریمي پلار ته یې په خپه باندې ویشتلی و او دا زخمي شوی و. د دغه کس نوم جیري وي او دا دوی ته وایي چې دا زما کور دی تاسو زما مور پلار مړ کړي دي او په دغه کور موږ ته قبضه اچولې ده او ورته وایي چې اوس به زه تا خپل کور نه پرېږدم او زه ډېرو مصیبتونو نه پس تا خپل کور ته راغم او ورته وایي که ته غواړې نو ته دغه کور کې خپلې لور سره ما سره اوسېدی شي خو ما سره به جنګ جګړې نه کوې او اوس ما ستا خاوند مړ کړی دی او زه دغه ذمهوارۍ اخیستلو ته تیار یم. دغه ټولې خبرې چې کله ریمي مور واوري هغه ته غېږ کې ونیسي او بهر ته راشي ورته کې ځان پټ کړي. ریمي چې ډېره زیاته ژاړي او مور ته وایي چې مورې راځه دلته نه ځو نور موږ دلته کې ژوند نه شو کولی. خو د دې مور ته پته وي چې دلته کې بل ځای نشته چې دوی پکې ژوند وکړي او بیا دوی فیصله کوي چې دوی به جیري سره په دغه کور کې ژوند کوي. خو کله چې جیري یو غر ته لرې تللی وي د دې مور په منډه کور ته راننوځي او یو غټ چاقو راوالي او هغه په جیري باندې حمله وکړي او هغه زخمي کړي. خو جیري دغه ښځه کابو کړي او هغه دا نمړه کوي او ورته وایي چې صرف ما ته 10 ورځې ټایم راکړه چې زه تا له خپل ځان وښیم او زه به تا له هېڅ هم نه ویم.
خدا اوس ښځه ورته وویل چې زه هېڅ هم نه غواړم، ما له خپل خاوند راکړه چې زه هغه په یو قبر کې ښخ کړم. او جیري هم بیا په اخر کې دغه خبرې ته تیار شي او بیا د ریمي پلار سره د هغه نور 2 کسان هم ښخ کړي کوم چې د دې پلار مړ کړي وو. اوس ریمي او د هغې مور یو اجنبي سړي سره ژوند کوي. ریمي هر ځل خپلې مور ته وایي چې راځه دلته نه چې لاړ شو، خو د دې مور ته پته وه چې بار په دنیا کې د دې نه ډېر زیات خطرناک خلک اوسېږي. ریمي په جیري باندې نظر ساتي او هغه ګوري چې ډېرې زیاتې تومانچې او اسلحه ده او دا بیا راځي او د جیري په سامان کې یو تصویر او د هغې څه سامان ګوري. دا هماغه جنۍ وه کوم چې د ریمي مور چاقو راغستی وه او دا یې هلته کې مړه کړې وه. بیا ریمي او د هغې مور هلته کې دېش ورزش ماري او دوی دواړه جیري سره اوس په دغه یو کور کې اوسېږي. جیري به د کور بهر کارونه کولو او د دې مور به له کور دننه ټول کارونه کولو. یوه ورځ د ریمي مور د سټور نه یو روبوټ راکاږي چې هغه بالکل د یو ځناور په شانتي کار کوي. ریمي ته اوس یو ښه ملګری میلو شو، دا دې سره خبرې هم کوي او دې سره ټوله ورځ ګرځېږي. یوه شپه له ریمي مور دغه جیري سره ټوله کیسه کوي او د دې ټول حل وایي او ته وایي چې کله موږ دلته کې دغه کور ته راغلو نو ستا مور پلار پیرانه مړه شوي وو او موږ به لاندې په ځمکه باندې ژوند کولو، خو موږ به سپوږمۍ ته راختلي وو او زموږ جهاز دلته کې تباه شو. په کومه وجه باندې چې موږ په دغه سپوږمۍ کې ګیر شو او واپس هغه دنیا ته لاندړو. جیري چې کله دغه کیسه واوري اوس له هغې دې سره ډېر ښه چلیږي او دغه شانتې وخت تېرېږي او بیا د ریمي د مور او د جیري په منځ کې یو تعلق هم جوړېږي. ریمي چې کله د هر څه ګوري په هغې باندې خندلېږي ولې چې هغه اوس هم جیري د خپل پلار قاتل ګڼي. ریمي بیا یو فیصله کوي دا خپل سامان راغونډوي او دغه سټیشن پرېږدي او هلته نه مخکې حرکت کوي. هغې ته څه پته هم نه وي چې دا به مخکې چېرته ځي او د دې مطلب دا وي چې دغه سټیشن نه بهر ته څه زندګي خو نشته. خو کله چې دا لږه مخکې راشي د هلته کې ګوري چې کومه کالونۍ کې به دا اوسېده هغې نه څلور طرفه شیشه تاوه ده. مطلب دا وي چې دغه کالونۍ نه بهر ته زندګي نشته. که زندګي شته په دغه سپوږمۍ نو هغه په دغه کالونۍ دننه ده کوم ځای کې چې د ریمي کور وي او هغه دلته کې اوسېږي. بیا ریمي ته هلته کې یو غټه دروازه ګوري او دا هلته کې راشي او هغه دروازه کولاوه کړي او دننه لاړه شي. ریمي سره په لاس کې یو ټارچ غونډه کې ګین وي چې له هغې په مدد باندې دا مخکې حرکت کوي. دا هلته کې یوه نړا ګوري خو په دغه سورن کې اکسیجن هم نه وي او تکه توره تیاره وي. په کومه باندې دا واپس راځي او دا هلته کې بېهوشه شي. کله چې به وشي راشي نو دا ګوري چې دا په کور کې وي. جیري ورته وایي چې په دغه سورن کې تکه توره تیاره او دوړه ده، نور څه پکې نشته او یوه خبره باندې ځان پوه کړه چې په دغه سیارې کې صرف دا یو ځای چې دلته کې ته ژوند کولی شي. یو ورځ د ریمي مور تومانچه راواخلي او هغه جیري مړ کوي او دا فکر کوي چې دا وایي زما خاوند هم مړ شو او زما لور هم نه خفه ده. خو کله چې دا په دې منډه ډز کوي په هغه تومانچې کې ګولۍ نه وي. دا بیا منډه کوي او هلته کې چاړه راخلي او جیري هم دې پسې ورځي. ریمي دغه کیسه ګوري او ژاړي خو دلته کې موږ ته پته ولګي چې جیري د دې مور هم مړه کړه په کوم باندې چې ریمي نور هم وژاړي. اوس هماغه کېږي کوم چې دې سوچ هم نه و کړی. دا به اوس یو سړي سره ژوند کوي چې هغې د دې مور او پلار دواړه یې مړه کړي دي او دا اوس دې نه ځان بچ کوي او دلته نه دې تښتېږي. جیري دغه ماشومه ونیسي او ورته وایي چې مزه، خو دا ډېره وړه ماشومه وي او دا هېڅ هم نشي کولی او دا واپس راځي او جیري سره ژوند کوي. او دا د ریمي مور هم په هغه غر باندې ښخه کړي کوم ځای کې چې دې د دې پلار ښخ کړی و او دغه شانتې وخت تېرېږي او بیا موږ ګورو چې ریمي غټه شوې وي او هغه اوس ډېره زیاته ښایسته شوې هم وي. دا خو جیري سره ژوند کوي خو دا ډېره زیاته خفه وي او غلي هم وي. دلته کې ځناوران هم زیات شوي وي او سبزیانې هم ډېرې زیاتې وي. یو ورځ جیري دې ته وایي چې زما په خیال په دغه سپوږمۍ باندې اوس صرف ته او زه ژوندي پاتې شوي یو او موږ ته پکار دی چې موږ واده وکړو او ماشومان پیدا کړو او خپل نظر هم زیات کړو. خو ریمي دې ته انکار وکړي او ورته وایي چې په دغه دنیا کې دې ټول خلک ختم شي خو زه به کله هم تا سره داسې ونه کړم، ته اوس هم زما ته مور پلار دښمن یې او دا خبره ورته وکړي او دا هلته نه دې لاړه شي. ریمي ډېر زیات سوچ وکړي او غواړي چې اوس دغه ځای پرېږدي خو جیري ته پیرنه پته وه چې دا به داسې کوي. جیري راځي او د دې کوټې نه هغه ماکس اخلي چې ریمي د دغه کالونۍ نه بهر ته لاړه نه شي. خو ریمي دې پسې راځي او هغه ماکس یې نه اخلي خو په غلطۍ سره دا هلته کې لړه شي او دا بیا بېهوشه هم شي. خو کله چې ریمي په وش راځي دا ګوري چې دا په بیډ باندې هغې تړلې وي. هغې مخامخ جیري ناست وي چې له هغې په دماغو کې غلطي ارادې وي. جیري ورته وایي چې اوس هم تا سره وخت شته چې ته په دې باندې سوچ وکړي خو ریمي اوس هم ډېر زیاته غوسه وي او دغه خبرونه ورته انکار کوي. خو جیري اوس دې سره په ضروره دغه غلط کار کوي. خو ریمي چې کله تیز چیغې وښي د دې هغه ملګری روبوټ دننه راشي او یو تومانچه راکاږي او په جیري باندې یو ډز وکړي په کوم باندې چې جیري ډېر زیات لرې لاړه شي. خو جیري اوس مړ شوی نه وي او دا خپله تومانچه راکاږي او دغه روبوټ پې ولي
بل خو ته ریمي خپل ځان آزادوي او هلته کې یو غټ ټوپک راخلي او دغه سړی شاته نه په ډز ولي او دغه شان جیري هم اوس دلته کې مړ شي او دا بیا جیري اخلي او په هغه غر کې په قبر کې ښخ کړي ریمي اوس دلته کې ډېره زیاته یوازې پاتې شي او د دې چې کوم هغه دوست روبوټ و هغه هم اوس مات شوی وي او اکثر به دا د خپل مور پلار قبر ته تله او هلته کې به هغې سره وده کېده او دغه شانې به دې خپلې ورځې تېرولې کله به جانورانو سره کېناسته او هغه بیا ځي خپل ملګری روبوټ جوړوي او بیا دا فیصله کوي چې دا به دلته نه ځي او په دغه امید سره چې په دغه سیارې کې به دا اوس یو انسان پیدا کړي او دلته کې تیاری کوي او خپل ملګري ته الوداع وایي اخري ځل په دغه کور کې ګرځېږي او خپل جانورانو سره ګوري او دا بیا هغه ماکس اچوي او هغه سورنګ ته راننوځي کوم سورنګ ته چې دا په بچپن کې هم راغلی وه دا اوس پوره تیاره وي خو دا لرې لرې پورې ګوري چې دغه ځای ډېر زیات ویران وي خو دې اوس هم غوښتو او دا رامعلوموله چې په دغه سپوږمۍ کې دا یوازې ده او که نور څوک هم شته خو که چېرې دې خپلو مصیبتونو سره مقابله وکړه نو کیدای شي که دا خلک راپیدا کړي نو تاسو څه وایئ چې ریمي به په دغه سپوږمۍ کې انسانان راپیدا کړي او که دا به بل انسان په دغه سپوږمۍ کې راپیدا کړي او دغه شان د ریمي دغه کیسه ختمه شي که فلم هم خوښ شوي وي ضرور لایک کړئ او ما د کومنټ کې هم ووایئ